السلام علیکم، امید کوم تاسو به روغ او جوړ یاست. دا وګوره له خاورې سپی جوړ کړی. اوس موږ یو د اتریش چې دا ګرامبایا ښار چې ورته وایي مارهل پسټراسه یا نوی باوګاسه. نوی باوګاسه مطلب دی دا نیو هاوس یا نوي کورونه. ځکه چې دلته ټول نوي کورونه دي. ډېره ګرانه کوڅه ده، ډېر زیات سامان پکې ګران وي او څومره خلک چې غیران سیلان چې راځي او په دې سټریټ کې د پیسه‌دار خلک دلته د شاپینګ کوي. نو تاسو کتلی شئ دا چې د مارهل پسټراسه سم یخ ده که نه، بس ماینس 4 ماینس 15 ډګري ده. 2-3 کورتۍ مې اچولې دي، بیا هم ګزاره نه. دا چې دا بیا د اتریش غټ کان ده. دا چې دی بوټان دي، دا هغه بوټان دي چې کوم دلته ایښي دي، دې باندې ډسکاونټ لګېدلی. د دوی ډسکاونټ هم صرف 16 روپۍ. موږ چې ټینس بال لوبې پې کولې او تاسو کتلی شئ څو کلره شنجیبونه دي، سره، شنه، تور، اسماني، هر رقم شنجیبونه شته. چې دا شنجیبونه دي ټینس بال یې کولی شي. دا چې دي بیا د فوټبال پر بوټان دي، پیدا خو نه شو. دا چې بیا کوم شیونه چې په دې هم ډسکاونټ لګېدلی چې څوک چې مطلب خلک یې واخلي. د ماشومانو لپاره بیوټونه هم ګوره دلته په اتریش کې هم شته ښه. چې کله څوک منډه وهي او بیلټ به تړې دې کې چې ته کولی شي ته اوبه واچې او ورسره موبایل د کېدې نور سامان. کله د بورډ سایز نه وي او وایي چې بورډ جوړ کړم، کولی شي دلته ته په دې کې د بورډ سایز دې درنه اخلي دغه ځای نو او یا هلته نو دوی د تای سایز بورډ جوړوي. او ګران هم ډېر دي. نه دوی په یو منټ کې په هغه ریټ ډېر جوړوي. یو منټ کې جوړوي نه په هغه ریټ ډېر جوړوي چې کوم ریټ خوښېږي. دا ټین چې دا د 2 کسو لپاره ده، دلته یو کس لپاره ټین نه وي، د 2 کسو لپاره وي. څوک چې غواړي چاکټور وکړي په سایکل یا په موټرسایکل یا په هغه باندې، نو دا ټینټ ډېر زیات ضروري ده. هغه چرکي ده، دا هم چرکي ده چې یو دان سړی پکې ننوځي. نو ټول سامان دلته خرڅېږي چې کوم سړی انسان ټور کوي چېرته ځي، دا بیا د چای ګرمول چې چای ځان سره وړې پخې راپخې او دا هم سامان دی. پته نه لګي د بوټي باندې چې سامان دي. او دا خو زه لرم، دا به پړسې په دې باندې بیا ښایسته سملې ورته 3D وایي، سکویر 3D ورته وایي دې ته. او دا خو تاسو ته پته ده چرکي دي چې پکې ننوځي کولی شي. دا پلاستیک نه جوړ کړي دي، یو ډېر ښه پلاستیک نه، ځکه هغوی ریټ هم 160 روپۍ ده. تاسو کتلی شئ. امید کوم موږ هم یو ټور وکړو یا آل یورپ یا آل ورلډ. نو الله دې وکړي چې دا ټور وکړو. دا چې د بیا ګاسونه دي چې مطلب ړخی ګاسونه دي او هغه پې پخې. دا چې دا ماونټ بایک دا کاربن نه جوړ ده، تقریبا 6 کیلو وزن وي، الکتریک هم وي، په برق هم چلېږي. د دې قیمت چې ده کتلی شي 1,809 یورو، 850 یورو. ښه دا چې دي بیا په 1000 یورو دي، دا هم په 1000 یورو دي. دا چې د په یخني کې د سایکلو قیمت چې د خوځېږي او په ګرمي کې ډېر زیات خیزېږي. دا د سایکلو ایریا ده. بل تاسو سره دا سټور هم شیر کوم. اوس مخکې وبان خراب شوی، تقریبا 40 منټونه ورته ولاړ یو او ټرین چې خراب شوی ده، نه پوهېږم چې خراب شوی ده یا څه بله مسله ده، خو د 40 منټونه ورته ولاړ یو او دواړه لینونه چې دي اوس یو ځای کړل. هلته په سپیکر کې ویلي چې د تاسو دې بل لاین ته واوړئ. ور دې لاین ته راوړو. تاسو کتلی شئ چې څومره خلک دي، خلک ډېر زیات دي. نو انتظار کوو چې ټرین به څومره ټایم کې راځي او هغه ټایم یې مو لیکلی چې څومره ټایم کې راځي. وبان تقریبا په 50 منټو کې هم رانغی. نو اوس چې دی پیدل شوي یو، تقریبا 60 منټه پیاده لاره ده. یو بل ټرین دی، هغه ته ځان باسو. تاسو کتلی شئ دوم هم ځي، درېیم هم ځي، څلورم هم ځي.
دا چې د آسټریا پارلمنت ته په دې باندې اوس هم کار روان دی تقریبا څه 2 میاشتو کې به پوره جوړ شي. کور راغلو او باندې چې دي خراب سوي ول نو اوس یې دا کور په خیر ورسېدو. دوستانو امید کوم دا وروګ به ستاسو خوښ شوی وي او انشاءالله دا رقم به تاسو ته هره ورځ نوی وروګ راځي. که غواړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ زما خیال دلته یا دلته زموږ لینک په وي نو تاسو کولی شئ یا زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د سره د نور ویډیوګانو دپاره اوس دپاره اجازه غواړم. الله پامان.